ځوانان ورونو تاسو ته نصیحت کوم تاسو زمنګ نه مو جدا کیږئ تاسو د عالم نه مو جدا کیږئ تاسو د مفتی صاحب او قاری صاحب نه مو جدا کیږئ تاسو مولانا صاحب نه مو جدا کیږئ ولی استاد ایمان بشمار دشمنان ناستی استاد حیا بشمار دشمنان ناستی دغه خلق ستانه ایمان اخلی والله دغه خلق ستانه حیا او خیرت اخلی والله دغه مفتی صاحب مولانا صاحب قاری صاحب چناسته استاد ایمان چوکیدار دی ځوانه زمانه لري مزور نبی ایمان به پاتې شي ځوانه هغه طرف ته مزه چې هغه خلق ستاد ایمان دشمنان دي هغه د حیا دشمنان دي حیا دی اخلی خونن افسوس کے ساتھ ځوان نسل چرته ما سره نشته دی هغه چې زما د امت مسلمه سرمایه ده هغه چې د اسلام سرمایه ده هغه چې د ایمان سرمایه ده هغه چې د قران د پاره سرمایه ده نن ځوانان جمعتونو کې نخکاری نن ځوانان په جلسو کې نخکاری نن د ځوانانو په سر باندې هغه لباس هغه ټوپۍ نخکاری چې کوم د امام الانبیاء لباس ته والله ځوانان ټول د يهوديانو په شان ته جوړ دي والله ځوانان ټول د عیسایانو په شان جوړ دي د سیکولریزم خلکو په شان جوړ دي د هندوانو په شان جوړ دي